که ته کرپټو ټریډر یې غواړې چې د ځان لپاره یو داسې صرافي انتخاب کړې چې تر ټولو زیات کوینونه ولري او تر ټولو ټیټ فیسونه ولري، هغه که د ټریډینګ وي او که د ویډرا وي، نو زما په نظر میکسي درته تر ټولو غوره انتخاب دی. ولې؟ ځکه چې دا صرافي ځینې داسې ځانګړتیاوې لري چې ممکن نور کرپټو اکسچینجونه یا صرافۍ ونه لري. میکسي یوازینی هغه صرافي دی چې تر ټولو ټیټ د ټریډینګ فیسونه لري، هغه که د ټریډینګ دی او که د ویډرا دی. که تاسو د دوی د ټریډینګ فیس جدول وګورئ، هلته د سپاټ ټریډینګ میکر فیس مکمل 0 دی او همدارنګه د فیوچر ټریډ فیس که تاسو وګورئ هغه له 0 نه نیولې تر 0.040% پورې دی چې دا تر ټولو کم مقدار دی. دوهم دا چې میکس صرافي تر ټولو زیات 3000 الټ کوینونه لري، تر اوسه پورې بل هیڅ کرپټو اکسچینج تقریبا دومره کوینونه نه لري. او نور ځانګړتیاوې هم د صرافي لري، لکه د ډیمو ټریډینګ، کافي ټریډینګ او ورته نور د ټریډینګ امکانات هم لري. خو زموږ تاسو لپاره په دې ټولو کې چې د هغه فیسونه دي، یعنې دا صرافي چې تر ټولو زیاته مشهوره ده په دې ده چې تر ټولو ټیټ د ټریډینګ فیسونه لري. یوه موضوع چې ماته د څو کلونو ټریډینګ په جریان کې ثابته شوې ده یا تجربه کړې مې ده، هغه دا چې اکثره اکسچینجونه د ټریډرانو سره د فیس په برخه کې یو څه ظلم کوي. اوس به تاسو وایئ چې هغه څنګه؟ که چېرته زه به تاسو یو ساده مثال درکړم. د مثال په ډول ته راځي په باینانس کې یو ټریډ کوي، پوزیشن نیسي، د پوزیشن اندازه دی دا $1000 او ته $10 اف پروفیټ کې رواني، په ګټه کې رواني. که چېرته ته په همدغه $10 اف پروفیټ کې خپل پوزیشن کلوز کې، ته په فکر کې چې $10 ګټه مې وکړه، خو که خپل والټ وګورې تا ته به $80 یا $90 جمع شوي. اوس به حتما ستا په ذهن کې دا پوښتنه پیدا کېږي چې د نورو پیسې څه شوي، ولې ما ته $10 نه دي جمع شوي؟ ته به فکر کې چې کیدای شي ما نه فیس ګرځول شوی. خو که ته د باینانس ټریډینګ فیس صفحې ته لاړ شي یا هم د بل اکسچینج صفحې ته لاړ شي، ته به هلته ووینئ چې د دوی د ټریډینګ فیس چې دی د باینانس مثلا ټیکر فیس چې کوم دی د فیوچر هغه 0.045% دی چې باید په زرو کې له موږ نه 45 سنټه ګرځول شوی، خو تاسو نه $15 $10 یا تر دې زیات ګرځول کېږي. نو دلته یوه پټه غلا ده چې اکثریت اکسچینجونه یې له تاسو نه کوي. خو زما په نظر میکسي صرافي په دغه برخه کې یو ښه انتخاب دی تاسو لپاره چې د تاسو نه دومره پیسونه نه اخلي، یعنې د ټریډینګ په برخه کې ډېر کم پیسونه له تاسو نه اخلي. نو راځئ په دغه صرافي کې تاسو د اکونټ جوړېدو مکمل طریقه در وښیم چې څنګه موږ په دې کې اکونټ جوړولی شو. د ویډیو په اخر کې به تاسو د ټریډینګ کورس اړوند هم معلومات درکړم. همدارنګه دغه صرافي د فیسونو صفحه به هم تاسو ته شریکوم چې دوی څومره پیسونه په ټریډینګ کې له موږ تاسو نه ګرځوي. نو که تاسو زموږ سره په چینل کې نوی چینل سبسکرایب کړئ، دا ویډیو له نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. ما تاسو ته دغه ویډیو په ډسکرپشن کې یو لینک اچولی دی، تاسو چې کله په غلینک باندې کلیک واخلئ یا تاسو دوی مستقیما اپلیکیشن ته هم تللی شئ. کله چې اپلیکیشن را خلاص کړئ د هر څه مخکې یا دوی ویب سایټ ته راغلی، دلته به تاسو په رجسټر باندې ورته کلیک واخلئ یا په پرسي کې به ثبت نام لیکلی. کله چې کلیک واخلئ تاسو د صفحه راخلاصیږي، په لومړي سر کې به تاسو خپل موبایل نمبر یا ایمیل پیسټ کړئ، ایمیل به ورته واچوئ، خپل اصلي ایمیل به ولیکئ چې اوس تاسو سره په موبایل کې موجود دی، همدارنګه فعال ایمیل دی. او بل د ریفرل کوډ برخه راځي. دغه برخه کې که تاسو ته به اول نه زما کوډ لیکل شوی وي 1Y1RE دی، تاسو دغه یا در سره ولیکئ که نه اپلیکیشن کې هم ولیکئ. هڅه وکړئ چې زما ریفرل کوډ وکاروئ. یو خو به مو تاسو له ما سره همکاري کړې وي، بل دا چې که چېرته تاسو ریفرل کوډ وکاروئ تاسو ته ځینې بونسونه درکول کېږي، ټریډینګ فی کارډونه درکول کېږي. میکسي صرافي ریفرل سیستم ته همدې لپاره جوړ کړی تر څو تاسو په قانوني توګه دغه سیستم ته اکاونټ جوړ کړئ، یو چا لخوا دعوت شئ. نو ځکه بونسونه ټریډینګ فی کارډونه درکول کېږي، هغه څوک چې بیا ټریډینګ کوي. نو که دا هر څه هدف نه وي، نو موږ سره د همکارۍ په خاطر باندې هم زما ریفرل کوډ په خپل اکاونټ کې وکاروئ. کله مو چې هغه ورکړئ یا تاسو کولی شئ لاندې د خپل ساین اپ ویت ګوګل له لارې هم کولی شئ، په لایډي ټیلیګرام لارې هم لاګین کېدلی شئ. په ساین اپ باندې ورته کلیک واخلئ، بیا دلته داسې کاپچا راځي، دا به تاسو ښی خوا ته داسې سکرول کوئ، دغسې دلته کې یوه نښه به وي په د منځ کې، هغه به دې سره برابر کړئ. اوس دغه زړه راغلی دی هرټ، هغه به تاسو دې سره برابر کړئ، ستاسو کاپچا چې هغه به مکمله شي. دا یو کاپچا چې کله مکمله کړئ بیا ستاسو ایمیل ته یو کوډ ځي، لاړ به شئ خپل موبایل کې به ایمیل ته، او دلته به تاسو ته یو کوډ راغلی وي. نو ښکاري په لومړي سر کې د میکسي ویریفیکیشن کوډ موږ ته راغلی، دا به دغه ځای نه تاسو داسې کافي واخلئ. کله مو چې کافي کړ دلته به راشئ، دلته به تاسو ورته پیسټ کړئ. کله مو چې پیسټ کړ او بیا په کنټینیو باندې ورته کلیک وکړئ. اوس تاسو یو پاسورډ ولیکئ، یو قوي پاسورډ ورته ولیکئ چې په هغې کې توري وي، عددونه وي، یو غټ حروف یو کوچنی حروف، او تاسو د لاس عددونه نیول تر یو سره 28 کریکټر تورو پورې یو پاسورډ لیکلی شي. زه پاسورډ ورته لیکم. کله چې تاسو دغه کوډ ورته ولیکئ په کنفرم باندې به ورته کلیک واخلئ.
د سره بس تاسو اکونټ دلته جوړ شي. اوس تاسو ته وایي چې ویریفای پلیز کمپلیټ KYC ویریفیکیشن. اوس په تاسو KYC کوئ. د KYC لپاره ځینې شرایط دي چې تاسو باید خپل پاسپورت تذکره یعنی الکترونیکي تذکره ولرئ یا هم لیسنس ولرئ. ستاسو عمر باید 18 کاله پوره وي. له هغه هیوادونو څخه وایي چې په هغې کې میکس صرافي کار کوي. مخوش پښتون افغانستان په دې کې شامل دي. اوس تاسو ته وایي چې دوه اپشن دي، ویریفای او یا ویب، یا چې د ویب له لارې تاسو ویریفیکیشن کوئ که د ویریفای او یا اپ. خو زه په همدغه ځای کې مخته وړم ویریفیکیشن همدلته کوم KYC ویریفای او یا ویب په دغه باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ. تاسو ته به دغه صفحه خلاص شي. اوس درته وایي چې خپل هیواد انتخاب کړئ. هیواد خو ول نه انتخابي کې محصر افغانستان دی، هو انتخاب شو کنه دغه ځای تاسو خپل هیواد انتخابولای شئ. کله مو چې خپل هیواد انتخاب کړ بیا تاسو ته وایي چې تاسو کوم ډول ټایپ آی ډي لرئ. آی ډي کارت معنا خپل الکترونیکي تذکره، پاسپورت لرئ، ډرایور لیسنس لرئ، که ریزیډنس پرمیټ لرئ. خو زه ورته زه آی ډي کارت لرم. په دې کې چې هر یو تاسو هغه سره کولی شئ، یعنی خپل تذکره لرم په هغه سره به نیکسټ کوئ. کله مو چې نیکسټ کړ اوس تاسو ته وایي چې تاسو ښه تصویر واخلئ. مثلا چې هغه بلر نه وي، کرپ شوی نه وي، د پاسه پرې رڼا نه وي یا ریفلیکشن نه وي، هغه تصویر واخلئ. نو دلته به لاندې تاسو راشئ، دوه عکسونه درنه غواړي، د تذکرې د مخ عکس او د تذکرې د شا عکس. نو زه راځم دلته عکس ورته اخلم. لومړی د تذکرې د مخ یا فرنٹ سایز طرف نه عکس ورته اخلم. دلته به تاسو خپل په ویب سایټ ته پرمیشن ورکړئ. بیا پرمیشن کومه ساحه چې د په داخل کې به تاسو د تذکره راولئ ورته او بیا به تاسو عکس واخلئ. کله چې عکس مو اخیسته که چېرته صفا او د ویل وړ وو کنفرم ورته کلیک وکړئ، کنې بیا عکس واخلئ. بیا راځو ټیک باک یعنی د عکس شا طرف نه عکس واخلئ. د تذکرې د خپل شا طرف نه به تاسو عکس ورته واخلئ. دا وشو. اوس به تاسو راشئ سبمیټ فور ریویو باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ. دا سکسسفول شو. اوس تاسو د غایډي چې دا دوی ګوري تر 3 ساعتونو پورې ممکن وخت ونیسي یا هم ژر هم کېدلی شي. زه منتظر کېږم تر څو زموږ ویریفیکیشن چې اوس انډر ریویو کې دی دا کمپلیټ شي. خو تر هغه وخته پورې به موږ لاړ شو د دوی اپلیکیشن به ډاونلوډ کړو. تاسو کولی شئ دلته اوپن صفحه راځي یا سیده ګوګل پلی سټور ته لاړ شئ، هلته سرچ کولی شئ MEXC صرافي ولیکئ، ایکسچینج ورته ولیکئ، هغه ځای تاسو اسانۍ سره ډاونلوډ کولی شئ. ګورئ موږ ته مستقیما په دلته پلی سټور کې راخلاص شو. دغه ځای نه په انسټال باندې کلیک وکړئ. تاسو به د دوی اپلیکیشن چې کوم دی هغه دغه ځای انسټال کړئ. نو کله چې تاسو سره دغه اپلیکیشن ډاونلوډ شو دا به تاسو دغه ځای نه اوپن کړئ. دلته به تاسو که پرمیشن ورته ورکړئ. دلته ګورئ تاسو دغه ځای نه هم مستقیما که اپلیکیشن هم ډاونلوډ کړئ هم دلته تاسو اسانه ساین اپ کېدلی شئ. کنټینیو وذ ګوګل یا خپل ایمیل ولیکئ. دلته زه ما اکونټ اول نه جوړ کړی دی. دلته په لاګین باندې ورته کلیک کوم. کله چې لاګین باندې کلیک واخلئ هماغه خپل ایمیل چې تاسو مخکې ورکړی و هغه دلته ولیکئ. خپل موبایل نمبر یا ایمیل به تاسو ولیکئ. کله مو چې ایمیل ولیکئ په نیکسټ باندې ورته کلیک واخلئ. بیا تاسو داسې یو کاپچا راځي یا د پزل د به تاسو داسې ورته کمپلیټ کړئ په سکرولینګ سره. د نه وروسته تاسو نه هماغه پاسورډ غواړي کوم چې تاسو مخکې ورکړی زه پاسورډ ورته ورکوم. کله مو چې پاسورډ ورکړ په لاګین باندې ورته کلیک واخلئ. بیا ستاسو ایمیل ته یو کوډ درځي. لاړ به شئ خپل ایمیل به تاسو دغه ځای نه اوپن کړئ. کوډ راغی خو دلته یو بل میسج هم ورته راغلی وایي ستاسو ویریفیکیشن هم سکسسفول شو، هغه هم ترسره شو. دا کوډ به دغه ځای نه تاسو کاپي کړئ. راشئ دلته تاسو ورته پیسټ کولی شئ، اتومات اخلي. د سره کوډ وشو. اوس به تاسو دلته پرمیشن ورته ورکړئ. دغه د زموږ اکونټ ویریفیکیشن چې دی هغه مکمل شوی ده. تاسو ته وایي چې د هوم پیج تاسو کسټمایز کولی شئ خو موږ اوس نه کوو. تاسو ځینې افرونه راځي درته وایي چې سل ډیپوزیټ کې 300 ترلاسه کې دغسې نور هغه په ټریډینګ باندې کېږي. هغه به تاسو وروسته کله چې تاسو غواړئ په خپله باندې کولی شئ. خو زه دا اوس افرونه سکیپ کوم. تاسو په ریوارډ هاب کې دلته بیا ټول کتلی شئ. کله چې تاسو اکونټ آیکن باندې کلیک واخلئ دلته تاسو ریوارډ هاب راځي، دلته تاسو ټول کتلی شئ. خو دې کې یو مهم کار دی چې موږ یې همدا اوس باید ترسره کړو. هغه دا چې تاسو دلته راشئ لاندې تاسو ته سکیورټي برخه ښکاري. په دغه سکیورټي په ورته کلیک واخلئ. کله چې کلیک واخلئ تاسو 2 فیکټر اتنټیکیشن هم نمبر اډ کړئ. ګورئ یو پکې فون نمبر دی، دغه ځای تاسو هغه اډ کولی شئ. څنګه اډ کېږي؟ تاسو ایمیل ته یو کوډ ځي. دلته به تاسو داسې کار وکړئ خپل نمبر به ولیکئ. بیا په ګیټ کوډ باندې کلیک وکړئ، ستاسو نمبر ته کوډ ځي. بیا ګیټ کوډ ستاسو ایمیل ته کوډ ځي، هغه سره به دا سبمیټ شي. بل به یو پاسکی جوړه کړئ. دلته ریکمنډډ پاسکی باندې به کلیک واخلئ. پارټ باندې به ورته کلیک واخلئ. دلته به تاسو بیا موبایل کا ګوګل اتنټیکیټ انتخاب. زه موبایل انتخاب وکړم. که موبایل کې فنګر لاک، فیس لاک هر څه بیا موبایل انتخاب کړئ. دلته بیا تاسو نه دوه کوډونه غواړي، یو موبایل نمبر
ته کوډ ځي بل ستاسو ایمیل ته ځي هغه به دواړه راواخلي د سره به ستاسو ورس تاسو د خپل موبایل سره فین لاک یا پیس لاک سره ته تایید کې تاسو د پاسکی به اړ شي دا مهمه ده حتما اړ کړئ کدا مړ نه کوي تاسو تر ویډرا نشئ کولای نو په دې چې تاسو د اکاونټ جوړولو مکمل طریقه زده کړی وي نو په دغه ځای کې زه تاسو ته یو مهمه توصیه کوم هغه دا چې تاسو کریپټو کې ټریډ کوئ د هر څه مخکې هڅه وکړئ کریپټو یو ریسکی مارکیټ دی ټریډینګ په صحیح معنا سره زده کړئ یو ستراتیژي زده کړئ د ځان لپاره یو منظم پلان ولرئ ډیسپلین ولرئ خطر مدیریت پیسو مدیریت او یو منظم ستراتیژي تعقیب کړئ هغه زده کړئ بیا راشي ټریډینګ وکړئ که تاسو دغه هر څه نه وي زده نو زما یوټیوب چینل پلی لیست ته لاړ شئ هلته ما تاسو د کریپټو ټریډینګ یو کورس اچولی تاسو کولی شئ هغه کورس وګورئ او خصوصا د میکسي صرافی کې څنګه موږ سپاټ فیچر کې ټریډ کولی شئ کړم به زه تاسو ته راتلونکي کې ویډیوګانې جوړې کړم خو که تاسو بیا د ټریډینګ یو مکمل کورس غواړئ هغه چې دا یو څه نه فیس لري ما سره به ټلګرام کې اړیکه نیولای شئ نو که تاسو د میکس صرافی ټریډینګ صفحې ته راشئ تاسو وګورئ چې موږ څومره فیس ګرځول کیږي یو د سپاټ ټریډ دی یو د سپاټ ټریډینګ فیس دی بل د فیوچر ټریډینګ فیس دی نو که موږ میکس صرافی وګورو په میکس صرافی کې او هر صرافی یاد ولرئ تاسو نو دوه ډوله فیس ګرځوي چې یو میکر فیس دی بل ټیکر فیس دی میکر د تول کې چې کله پوزیشن جوړ کې ونی سه په هغه وخت کې لتانه فیس ګرځول کیږي ټیکر دی ته ویل کیږي چې کله ته پوزیشن کلوز کوي بیا لتانه ګرځول کیږي یعنی دوه وخته نو که موږ میکس صرافی ګورو میکر فیس په سپاټ کې بخي صفر دی یو فیس نه د ګرځول کیږي او ټیکر فیس څومره دی 0.0 مثال په ډول کته د $100 پوزیشن دی ونه ول $100 ټریډ د سپاټ کې وکړ اخر کې کلوز کوي سایز $100 د ګټه یا تاوان د تنه 4 سنت فیس ګرځول کیږي او که $100 وی 40 سنت درنه ګرځول کیږي که فیوچر تراشو د دې فیوچر کم ټریډ دی میکر فیس چې کم دی هغه 0 نه نیولې تر 0.040% د چې ډیر ټیټ مقدار ده کته $100 پوزیشن ونیسي په لاس لیوریج سره لتانه به دوی یعنی ساده سایز پوزیشن سایز $0 شلتنه به 40 سنت پیس ګرځول کیږي او ټیکر چې د هغه د 0.9 تر 1% په 0.1% پورې کچرته ستاسو پوزیشن سایز $100 بلتانه به لاس سنت پیس ګرځول کیږي $0 بلتانه به $1 پیس ګرځول کیږي چې د دومره زیاتې پیسې نه دي او نن که ځینو کوینونو لپاره خو د دې ټریډینګ فیس مکمل صفر تاسو دلته لاندې کتل شي نو دا اوس موږ مکمل ویډیو راتلونکي ویډیوګانې به موږ څنګه د سپورت ټریډ کولی شو څنګه فیوچر ټریډ کولی شو هغه تاسو درخوایم نو ویډیو لایک خپل نور ملګرو سره هم شریک کړئ